السلام علیکم ګرانو ملګرو او د کرکټ د لوبې مینوالو ستړي مشئ په دې هیله چې روغ اوسئ. افغان کرکټ الف لوبډله په عمان هیواد کې د اسیا کپ په لوبو بوخته ده. تر دا مهال افغانستان په دوه مهمو لوبو کې بریا خپله کړې، خو د خپل ګروپ په وروستۍ لوبه کې 13 ورځ هانګ ته لوبه وبایلوده. په دې لوبه کې افغانستان کرکټ لوبډلې لخوا ډیر ځوان لوبغاړو ته چانس ورکړل شوی و. افغانستان هانګ ته د 132 رنونو هدف ورکړ. د تیر په څیر صدیق الله اتل یو ځل بیا په دغه لوبه کې ښه ولوبېدل او له 50 رنونو څخه یې لوړې منډې ترسره کړې. کوم بل داسې بیټسمن نه و چې له صدیق الله اتل سره په دغه لوبه کې ښه لوبه ترسره کړې. صدیق الله اتل د دې لوبې یو ځل بیا غوره لوبغاړی و د افغانستان لپاره، ځکه چې نوموړي وشوی کولی د تیرو لوبو په څیر یو ځل بیا په زړه پورې لوبه نندارې ته وړاندې کړي. له بل اړخه په دغه لوبه کې ډیر ځوان لوبغاړو ته چانس ورکړل شوی و، چې له جملې څخه یو هم ونه شوی کولی چې له صدیق الله اتل سره په دغه لوبه کې ښه لوبه نندارې ته وړاندې کړي. په پای کې هانګ وشوی کولی چې افغانستان ته په دغه لوبه کې ماتې ورکړي. هانګ په د لوبې په وروستي اوور کې دغه هدف ترلاسه کړ. افغانستان به د دغه لوبو په سیمی فاینل کې په 25 د اکتوبر چې د جمعې ورځ راځي له هندوستان الف لوبډلې سره لوبه ترسره کوي. افغانستان به د دغه لوبو په سیمی فاینل کې له هندوستان سره مخامخ کیږي. هندوستان چې د دغه لوبو غوره او په زړه پورې لوبډله ده، تر دا مهاله یې کومه ماته نه ده خوړلې او په سیمی فاینل کې به په 25 او د اکتوبر له افغانستان سره مخامخ شي. دا و نننۍ ویډیو د افغانستان ابدالیانو د لوبو په هکله. تر بیا د الله په امان، تاسو ټولو ته ښه وخت.